كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر څوک چې د الله تعالی دشمن دی او د هغه د ملائکه او د هغه د رسولان او د جبريل عليه السلام او د میکائیل عليه السلام نو یقینا الله تعالی د کافرانو دشمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. او یقینا په تحقیق سره مشتو په طرف روشانه اشکارا آیاتونه نازل کړي دي او په هغه باندې صرف فاسقان بدکاران کافر کیږي. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ایا هر کله چې دوی به وعده وکړه کومه وعده نو په دې کې وې ډلې به هغه وچوله بلکې د دې اکثره خلک ایمان نه وروړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې دوی ته د الله تعالی د طرف نه رسول راغی چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دوی سره دی نو د هغه کسانو نه چې کتاب تورات ورته ورکول شوی و اهل الکتاب وي یوې ډلې د الله تعالی کتاب د خپل شاګانې وروسته داسې وچوه ګویا که دوی نه پوهېږي.